د هنر کلیک چینل مینوالو سلامونه مې قبول کړئ. نن در سره د پښتو د مشهورې سندرغاړې وږمې باره کې ډېر دردونکي معلومات شریکوم چې هغه نن سبا ولې په بد حال ده او څنګه ژوند تیروي. مکمل معلومات د هنر کلیک چینل په دې ویډیو کې وګورئ چې تاسو په هر څه باندې خبر شئ. قدرمنو، وږمه د پښتو ژبې هغه سندرغاړې ده چې په سلګونو او زرګونو سندرې په پښتو ژبه باندې ویلي دي، خو هغه څه موده وړاندې په ډېر بد مرض پرېوته چې د کینسر مرض و چې هغه ډېره زیاته په بد حال وه او د مختلفو چینلونو او ټیویانو سره یې انټرویوانې هم کړې وې چې ما سره د څوک امداد وکړي، ځکه چې زموږ اوس هغسې کار نه کیږي لکه پخوا به چې موږ کیسټ پروګرامونه کول او پیسې به مو ګټلې. اوس خو کمپیوټري سندرغاړي راوتلي دي او د ذوق سندرې هیڅوک هم نه اوري. هغه وایي چې زما دا بیماري دومره زوروره ده چې زه یې د کور او در نه خلاصه کړم. موږ کور هم خرڅ کړی دی او اوس په بد حال ژوند تیروي. د سندرغاړې وږمې 5 بچي دي چې یوه لور ده او 4 یې زامن دي او دا یې ارمان دی چې بچي ښه سبقونه ووایي. لکه څنګه مو چې مخکې درته وویل، وږمه د کینسر مریضه شوې ده، خو داسې هم خبرونو کې اوس راځي چې هغه ښه ده، صحت یې ښه شوی دی، خو بیا هم هغه مرستې ته ضرورت لري، ځکه چې د کینسر یو داسې مرض وي چې هر کله په انسان باندې دوباره حمله کولی شي. د دې سره سره هغې د پښتنو نه دا غوښتنه هم کړې چې عمره مې ډېر ارمان دی او غواړم چې عمرې ته لاړه شم، خو بیا هغه د پښتنو نه ډېره خفه ده. وایي چې د پښتنو لپاره مې ډېرې سندرې ویلي دي، خو پښتانه موږ ته د ډمانو په نظر ګوري او په سپک نظر راته ګوري. نو قدرمنو دوستانو، دا و د وږمې په باره کې معلومات چې تاسو سره مو شریک کړل چې هغه څه وخت مخکې د کینسر مریضه شوې وه، خو اوس د هغې صحت لږ ښه شوی دی، خو اوس هم هغه د کرۍ په کور کې اوسیږي. امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. زموږ چینل هنر کلیک خامخا سبسکرایب کړئ. د ځان ډېر خیال ساتئ، خوشحاله او بریالي اوسئ.